د هیرو اونډا په نوم دا جاپاني پوځي په تیروتنی سره د 1944 کال تر دوهمې نړیوالې جګړې ختمیدو وروسته هم تر 150 کلونو پورې وجنګید. کله چې په کال 1944 کې د دوهمې نړیوالې جګړې مهال جاپان خپل کم شمیر ځواکونه د فیلیپین ځنګلاتو ته ولېږل، نو قومندان یې یو ډیر عجیب امر ورته وکړ. هغه دا چې که هر څه پیښیږي تسلیمیږئ به نه، خو یوازې یو کال وروسته جاپان په بشپړ ډول تسلیمیږي او نړیواله جګړه پای مومي. له دې سره جاپاني عسکرو ته د فیلیپین په ځنګلاتو کې اعلانونه کیږي. خو اونډا فکر کوي چې دا ټول د دښمن جال دی. یوازې دا نه بلکې اونډا ته له الوتکو څخه لیکل شوي کاغذونه هم وغورځول شول ترڅو بیرته جاپان ته ستون شي. اونډا په ځنګلاتو کې ډیر عام خلک هم له دې عمله په ډزو ویشتي وو چې فکر یې کوو دا دښمنان دي. د دې تایرسۍ حالت کې په اونډا 90 کاله تیر شول چې د کال 1940 پر رسیدو سره یو جاپاني سیلانی په دې وتوانید چې د فیلیپین په ځنګلاتو کې اونډا پیدا کړ او ورته ویل چې جګړه خو لسیزې د مخه ختمه شوې او ټول جاپان ستا انتظار کوي. خو اونډا انکار کوو او ویل تر هغې نه منم ترڅو پورې مې چې قومندان مخامخ نه وي راغلی او امر یې نه وي راته کړی. بالاخره همغه قومندان چې اونډا عملیاتو ته لیږلی وو مستقیم راځي او اونډا ته د ستنېدو امر کوي او ورته وایي چې عملیات پای ته رسیدلی، نور باید کور ته وګرځي. همدا وی چې اونډا باور کوي او جاپان ته ستنېږي او په پای کې خپله وسله تسلیموي.